السلام علیکم. تاسو به لونګ خامخا پیژنئ او لونګ داسې خو ښکاري یو عام غوندې څیز ده. زیاتره په مسالو کې استعمالیږي، په کچن کې موجود وي او ځانه ته ځان له ویښتو لپاره ګلونه هم جوړوي، هار ترې جوړوي. خو تاسو ته پته ده چې د صحت دپاره، خاص کر د نارینه‌و صحت دپاره د دې دومره فایدې دي که تاسو خبر شئ، د دې استعمال به تاسو ځان باندې لازمي کړئ. د دې هغه استعمال څنګه پکار دی، دې کې لږ احتیاط پکار وي. هغه احتیاط چې تاسو وکړئ او دا لونګ بیا استعمال کړئ، نو ډېرې زیاتې فایدې تاسو ته حاصلېدی شي. نو هغه مکمل تفصیل زه تاسو په دې ویډیو کې ویوم. دا یو وړه غوندې ونه ده، وړوکې قد والا ده، ډېره غټه اوچتېږي نه ده. او دا چې کله غوټۍ وکړي نو هغه غوټۍ لا سپړدلې شوي نه وي، بل دې کې دا غوټۍ چې کوم دي دې بوټي کې دا بوټي چې کله وشي خپل حد ته ورسي، نو دې کې کم از کم 9 کاله پس دا غوټۍ کېږي. مطلب دې نه مخکې دا ګلونه او غوټۍ نه کوي، میوه نه کوي. نو کله چې دا غوټۍ وکړي او دا غوټۍ سپړدلې شوي نه وي، د سپړدلې کېدو نه مخکې دا راوشوکېږي، دا وچې شي او هغه چې بیا کوم حالت کې مونږ ته راځي هغې ته لونګ وایي. نو دا مونږ چې کوم لونګ استعمالو دا هغه غوټۍ دي کوم چې د سپړدلې کېدو نه مخکې راشوکلې شوي دي او بیا وچې کړي شوي دي او مونږ ته اویلیبل وي. نو دغې ته وایي لونګ. د دوه استعمال دي د لونګ، یو بیروني مطلب بهر بدن باندې استعمال کول دي، یو اندروني یعنی د خوراک په شکل کې. د بیروني استعمال د لونګ چې کوم دی په دردونو کې ډېر ښه کار کوي. کوم ځای کې درد وي په بدن کې، پړسوب وي، نو د لونګ چې کوم روغن دی د دې نه چې کوم تیل وځي د هغې مالش چې په هغه ځای باندې وکړي نو درد ډېر زر کلاریږي. د لونګ روغن، د لونګ یا پیسټ جوړ کړئ، نو په بدن کې چې په کوم د دانه وي په هغې باندې تاسو مرهم پټۍ کولی شي، نو هغې سره هم دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي او دانې ورسره صفا کېږي. د لونګ یو دانه تاسو خوله کې واچوئ، هغه وچیچئ، نو دې سره د خولې چې کومه بدبو هم ختمېږي، په ساه کې تازګي راځي. دویم دې کې یو ډېر بهترین چې کوم اثر دی که نه، هغه د غاښونو دردونو لپاره دی. ستاسو وری چې زخمي وي یا مو غاښ باندې درد وي، غاښ مو چینجن وي، نو د دې روغن چې کوم دی یا د دې پیسټ یا یو لونګ تاسو په غاښ کې ونیسئ لږ ساعت لپاره، یا د دې روغن چې کوم دی هغه په مالوش باندې واچوئ او هغه مالوش په چینجن غاښ باندې یا په کوم ځای کې درد وي په غاښ باندې هغې باندې کېږدئ، نو د منټونو حساب سره به انشاءالله هغه درد ختم شي. ډېر زیات فایده کوي په د غاښونو دردونو کې. لونګ د خوراک په مسالو کې استعمالیږي، خوشبو دپاره هم استعمالیږي، بل دې کې ذایقه خوند هم راځي مساله کې د دې په استعمال باندې. کوشش کوئ تاسو مساله په خپل کور کې جوړوئ، نو چې لونګ پکې استعمالوئ نو هغه بیسټ رزلټ ورته راځي انشاءالله. دغسې د زړه بیماران چې کوم وي هغې چې لونګ استعمالوي هغې له هم دا ډېره زیاته فایده ورکوي. لونګ اندروني طور چې کوم دی د معدې لپاره، معدې بدهضمي، ګیس چې چا جوړېږي، خېټې وپړسېږي ډوډۍ نه پس یا په معده باندې درد وي، نو دا د لونګ چې کوم دی استعمال هغې کې هم ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. د لونګ نه ډېر زیات دوايانې جوړېږي کوم چې د معدې لپاره استعمالیږي یا نور بیمارانو کې استعمالیږي، نو په هغې کې لونګ خامخا استعمالیږي. تاسو ته ذکر کومه لونګ کې یو خصوصیت بل دی او هغه دی د نارینه‌و دپاره ډېر زیات فایدهمند څیز دی. نارینه چې کوم مردانه کمزوري وي، طاقت یې بلکل د نش برابر وي او سختي نفس کې نه راځي یا ټایمینګ نه وي، هغې لپاره تاسو څه استوایي مه استعمالوئ. د لونګ نسخه درته ښیم. لونګ تاسو په ځان لازمي کوئ، یو خو روزانه یو دانه لونګ چې خوله کې ږدئ او هغه هغې نه هغه اوبه تېروئ، هغه پوډر شي، هغه هم بیا تېر کړئ. یو لونګ ټوله ورځ له کافي دی انشاءالله. دې کې دومره طاقت دی چې تاسو به څو ورځو کې دننه ځنه 18 ورځې تاسو استعمال کړئ، نو تاسو په خپل طاقت باندې پوه شئ چې یاره ډېره تبدیلي پکې راغلی بغیر د دوایي استعمال نه. اندروني استعمال خو معده کې، زړه کې او مردانه طاقت کې ښه کار کوي، خو بیروني استعمال هم په حکیمان چې کوم یا هربل کمپنیانې وي، نو لونګ طلا به طور طلا استعمالېږي. طلا د انساني چې کوم د نارینه‌و نفس دی هغې کې چې کوم کمزوري وي هغې بیروني لګولو دپاره هغې کې دا استعمالیږي او د دې نه طلا جوړېږي، ډېر بهترین د کرشي کپنۍ راځي. هغه چې تاسو استعمال کړئ نو بیروني چې په نفس کې کومه کمزوري وي یا سخت قسمه هم مسله وي، سختي نه راځي، نو هغه دې سره ټیک کېږي. د لونګ په استعمال کې به یو احتیاط کوئ چې کوم خلک کډني پیشنټ دي یعنې د ګردو مریضان دي، نو هغې به نه لونګ نه استعمالي، نقصان خطره ده پکې. دغسې چاته الرجي وي، سکن الرجي وي، نو هغې دې هم لونګ نه استعمالي. په دې کې دا احتیاط پکار دی. د لونګ د استعمال مقدار چې کوم دی هغه نصف نه 1 ګرامه پورې دی. کوشش کوئ چې بس یو لونګ تاسو استعمالوئ، دا د ټولې ورځې لپاره کافي خوراک دی، دې نه سیوا کوئ مه، ځکه چې بیا د فایدې په ځای نقصان خطره کېدی شي. د لونګ نه یو حکیمي دوایي جوړېږي، داسې ډېرو دوایانو کې استعمال کېږي، په طلا کې هم استعمالېږي، خو جوارح جالینوس چې کوم دی هغه ډېره مشهوره دوایي ده چې هغې کې د لونګ استعمال کېږي او د هغې ډېر زیات فایدې د صحت لپاره. لونګ داسې کوم څیزونه زموږ په کچن کې موجود دي، داسې نور څیزونه یې په هغې زه ویډیوز جوړوم. ملګرو دا چې تاسو استعمالوئ په خپل خوراک کې شامل کړئ او ورسره د پرهیز کوئ، داسې خوراکونه چې هغه غوړ وي یا مسالېدار وي، نو انشاءالله ستاسو به د معدې مسلې هم نه راځي، ستاسو به صحت وړې مسلې خو بلکل انشاءالله نه راځي. کوشش کوئ خپل ژوند انداز کې تبدیلي راولئ او زه چې کوم ویډیوز کې تاسو ته خبرې کوم په دې عمل کوئ، ځکه دا مستند معلومات دي. امید دی ستاسو به د لونګ باره کې د معلوماتي ویډیوز خوښه شوي وي. که دغسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ، ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په دې ویډیو لایک راکړئ، کمنټ وکړئ، دا ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسېږي.
زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. امین. الله حافظ.